د دې سفر هدف چې دوحې ته روان یو هلته د قطر له چارواکو سره هم ناستې ولاړې لرو او د امریکایي هیئت سره هم مجالس لرو او په دې مجالسو کې به زموږ ترکیز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي چې باید ازادې شي. همدارنګه د امریکا له لورې چې د افغانستان حریم نقض کېږي د دې خبره به ورسره کوو چې دا د دوحې د تړون خلاف عمل ده او د یو ټولو بینالمللي اصولو خلاف عمل ده. له دې نه باید ډډه وشي. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه، دا باید ټول نور ختم شي. او له دې نه علاوه باید د یو مثبت تعامل دپاره خبرې سره وکړو او د راتلونکي دپاره د اړیکو د بهبود دپاره خبرې ولرو. کوم راپور چې د امنیت شورا نشر کړی دی چې په افغانستان کې مختلفې ډلې شته یا القاعده وجود لري، دا خبرې حقیقت نه لري. تاسو ولیدو چې افغانستان په تېرو 2 کلو کې د بهترین امنیت مثال ورکو او هیڅ کومه واقعه نه ده راپېښه شوې او حتی په دې وروستیو کې حتی دا اوس د محرم الحرام اولې 10 ورځې چې په کوم کیفیت باندې او په امنیت باندې تېرې شوې، دا خپله دې ثبوت ورکوي چې په افغانستان کې نور داسې څوک ځای نه لري چې هغه د موږ ولس ازار کړي یا د افغانستان خاوره د نورو په ضد باندې وکاروي. دوی چې دا خبرې کوي د دې لپاره هیڅ کوم معیاري اصول یې نه دي وضع کړي، کوم معیار نشته، کوم سند نشته، کوم داسې یو میکانیزم نشته چې د هغه په بنیاد باندې دوی دغه خپله ادعا ثابته کړي. نه تر اوسه پورې دوی خپله ادعا ثابته کړې ده او نه په افغانستان کې دننه نه په سرحداتو کې نه له افغانستانه د باندې د افغانستان له خاورې نه چاته ضرر رسېدلی ده. لهذا دا خبرې بې اساسه دي. له دې نه باید ډډه وشي. نور د دې وخت راغلی چې په افغانستان کې امنیت ته، ثبات ته، سوکالي راغلې، د 4 لسیزو جګړې پای ته رسېدلې دي. نور باید له افغانستان سره مثبت تعامل وشي. کوم د فشار اپشنونه چې وکارېدل، کوم تبلیغات چې د افغانستان د ولس او د مجاهدینو په ضد وشو، هغه ټول ناکامه شو. نور ناکامه اپشنونه تکرارول دا د ناکامه خلکو کار ده. اوس د دې وخت راغلی ده چې افغانستان د سیمې په ثبات کې رول ولوبوي، له دنیا سره ښې اړیکې ولري، ځکه دغسې یو مرکزي حکومت، دغسې یو باثباته حکومت، دغسې یو مسلط حکومت دا په تېرو 45 کلو کې په افغانستان کې نه و. نو اوس که څوک دغه ډول ادعاوې کوي او افغانستان حکومت بدناموي یا د افغانستان ولس ته بیا ضرر رسول غواړي، دا نه د افغانانو په ګټه ده، نه د سیمې په ګټه ده او نه د نړۍ په ګټه ده.